دوستانو سلامونه. یو بیړنی او بد خبر در سره شریک کوم. هغه دا چې سبا چې کومه مظاهره په برلین کې کېدله، دې ته ډېر زیات خلک خبر سوي وو، ډېر زیات لر ځایونو نه خلک ورته راغلي وو. بدبختانه چې موږ ته په دغه اخري دقیقو کې تقریبا په شل کم 3 بجې باندې پولیسو رینګ وکړلو چې دغه لاریون به نه کېږي، چون دلته سبا ته امنیتي ستونزې دي او د برلین په ښار کې د ماراټان ریس ته چې کومه منډه ورکېږي 42 کیلومتره منډه ده، نو دا تقریبا د برلین ټول ښار نیسي. نو له همدې وجه باندې به سبا دغه ته ډېر زیات سیلانیان راځي د نورو ملکونو، نو دغه ټول لارې کوڅې بندې دي. په دې وجه باندې هېڅ لاریون ته اجازه نه ورکوي. نه تنها د موږ لاریون کینسل شوی ده، سبا دغلته د ایرانیانو ډېر غټ لاریون و د امریکا او د اسرائیلو په خلاف، او د اسرائیلو لاریون د ایران په خلاف، همداشانتې زموږ لاریون د پاکستان په خلاف، او دغه 3 وړ لاریونونه سبا ته کینسل شوي دي. نو ملګرو تر څو چې موږ دغه لاریون په اړه باندې بیا بحث وکړو ملګرو سره شریکه باندې، که بله اونۍ مو کولو یا ورپسې بله اونۍ بیا تاسو سره موږ خبر شریکوو. نو اوس لپاره دغه ویډیو شیر کړئ تر څو چې څومره ملګري لرو ښارونه را روان یا را روان سوي هغوی نه راځي. زمونږ ملګري له انګلند نه را روان وو، بدبختانه چې هغوی را روان سوي دي، حرکت یې کړی، هغوی نن شپه برلین ته راځي، دلته به شپه کوي. د بروکسل نه ملګري را روان سوي دي، هغوی هم اوس خبرېږي نه، هغوی به را روان وي، خامخا را رسېږي. همداشانې د فرانکفورټ او د منشن او د کول نور ښارونو نه زموږ ملګري را روان سوي دي، چې هغوی اکثره ملګري هلته فامیلونه لري، خپلوان لري، شپې کوي او یا چې دا هوټلې به نیسي. نو چې کوم ملګري را روان سوي دي خیر د هغوی د راشي، زه هم راځم سبا برلین ته، هلته به همداسې ملاقات وکړو، ولې احتجاج به نه کېږي سبا ته، چون دا موږ تاسو جمهوري خلک یو او په یو جمهوري هیواد کې یو، نو چې څنګه یې داسې امنیتي خلک موږ ته وایي هماغسې به په عمل کوو. نو سبا د هېڅ ملګری تکلیف نه کوي چې لاریون ته راشي. که بیا لاریون کاوه موږ بله اونۍ، نو تاسو سره موږ انشاءالله خبر شریکوو. د اوس دپاره دغه ویډیو ټول ملګري لاس په لاس کوي چې ټولو خلکو ته ورسېږي، چې څوک تکلیف ونه کړي، او چا هم چې حرکت را کړی که کولی شي تاو شي ښه ده، که نه یې را دې شي بس همداشان د چکر مکر ووهي. نو بدبختانه بښنه ډېره غواړو. ما یې په خپل د فیسبوک اکاونټ کې اجازتنامه هم شیر کړې وه، زه به کوشش وکړم که په دې ویډیو کې مې وکولی شول چې دغه اجازتنامه هم ټک کړم، ښه ده، که نه په کمنټ کې ورته پرېږدم. نو په کمنټ کې به انشاءالله د دې لاریون اجازه هم وي، چون موږ ته اجازه راغلې ده، خو بس بدبختي ده چې د امنیتي ستونزو په وجه باندې او دغه د ماراټان ریس په وجه باندې دا لاریون کینسل شو. نو ډېره مننه ملګرو، بښنه غواړم که بیا څه خبره وه انشاءالله تاسو سره موږ 100% مخکې له مخکې نه مشوره او بیا درسره حالات شریکوو. انشاءالله لاریون به کېږي، 1 اونۍ 2 اونۍ وروسته به کېږي خامخا، چې کله هم کېده موږ به تاسو ته بیا انشاءالله معلومات درکړو. ډېره مننه. و یک پیام هم داری باید بگویم هموطنان عزیز، قسمی که شما خبر دارین که روز جمعه فردا در برلین یک تظاهرات بود. بدبختانه که تظاهرات از طرف پلیس کنسل شده، وجهش هم این بوده که سبا اونجا ماراثون ریس است و از نگاه امنیتی نمیتونه مظاهره را اونجا برگزار کنه. به این خاطر ما شما را اطلاع میتم که فردا مظاهره ما کنسل شد. انشالله اگر شد 1 هفته یا 2 هفته بعد باز براتون اطلاع میتم. هر کس که از هر شهر آمده معذرت ما را قبول کنید، چون این به دست پلیس است، این به دست وزارت داخله است. ما به این تظاهرات از 3 ارگان اجازه گرفته بودم، از استخبارات، از وزارت داخله و از ریاست خصوصی مظاهره، یعنی 3 ارگان برای ما اجازه داده بوده. ولی بدبختانه که از ماراثون ریس صبح د اونجا 42 کیلومتر ماراثون ریس است در برلین، به این خاطر کلگی کوچه ها و سرکار را بسته کرده، مظاهره را صبح اجازه نمیده. و صبح نه تنها مظاهره ما کنسل شده، دیگه اقوام هم اونجا که مظاهره داشت، ایرانیا به نظر مظاهره داشت و دیگه کشورها هم مظاهره داشت، اونا هم کنسل شده. معذرت ما را بپذیرین. انشالله 1 هفته بعد یا 2 هفته بعد این مظاهره را خامخا برگزار میکنم، باز براتون اطلاع میدم.